زه به وایې که د یاسین کې جانان د جینۍ ته خپل خاوند ویلی دي، خاوند مسافر ورته ویلي چې ما ته ویډیو وکړه او ما ته یې راسینډ کړه. دا جینۍ چې کله ویډیو ورسینډ کړه دغه ویډیو د دې نه لیک څنګه شو، په دې ویډیو کې څه ویلي دي ټول حقیقت را سره وګورئ. خو دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ او دا ویډیو تر اخره وګورئ چې ویډیو باندې پوه شئ چې یو میسج درکړم. دغه ویډیو را سره وګورئ، د هغې نه پس درسره یو څو خبرې کومه. چاړې خبرې کوه هغه میړه دې ویلی چې خبرې کوه ځان چاړې مه جوړوه. زه به وایې که د یاسین کې جانان سلام خو به واچوه که د ظالمي څه سلام خو به واچوه ظالمي ښه دې جینۍ ته خاوند ویلی دي چې ته ما ته ویډیو وکړه او دغه ویډیو چې کوم دی ته ما ته راسینډ کړه چې زه یې وګورم چې آیا ته ښایسته شوي بدرنګه شوي مسافر خو وایي چې راشه موبایل دی په هغې به ته ویډیو وکړم او هغه به بیا چې کوم دی ما ته راسینډ کړي، زه به یې دلته وګورم. نو زه به واړه م وینم، ښځه بچي به م وینم، سړي خامخا خواهش وي. خو د هغې د دې نه نه دي خبر چې دا په کوم واټساپ باندې زه ویډیو سینډ کوم آیا دا واټساپ صحیح دی یا هغوی ما ته په دې واټساپ باندې رالیږي دا واټساپ ټیک دی یا نه دی. نن سبا داسې وخت راغلی چې ډیجیټل زمانه ده، نن تا نه واټساپ هم هیک کیدی شي، نن تا نه فیسبوک آی ډي هم هیک کیدی شي. دغه په میسنجر باندې دا ویډیو سینډ شوې ده، بیا چې کوم دی هغوی ته ورغلې ده کومه فیسبوک آی ډي چې وه هغه چې چا هیک کړې وه نو د هغې نه پس دغه ویډیو بیا لیک شوې ده. یا به یې ډیمانډ کړی یا به ورته ویل چې ما ته دونه پیسې راولېږه ګینې ستا دغه د ښځې د زنانه دا ویډیو لیک کومه. بیا د جینۍ ورته په دې ویډیو کې د بلې جینۍ ته ویلي نه دي چې ته ورته وخانده خاوند ته دي چې ودې ویني چې لالی دې وویني که نه څونه ښکلې ویډیو یې کړې ده. خو بیا چې کوم دی نو د بده مرغه دغه ویډیو د هغوی نه لیک شوې ده. نو تاسو ټولو ته دغه خواست کوم دغه میسج در کوم چې کله هم داسې قدم مه اوچتوئ او کله هم داسې ویډیوګانې په فیسبوک په یوټیوب باندې په فیسبوک په واټساپ باندې چاته مه سینډ کوئ. که تاسو هر کله سینډ کړئ داسې ویډیو نو بیا به تاسو نه دغه شانتې ویډیو لیک کېږي او بیا به چې کوم دی تلې تندې وښئ خو د هغې څه امکان نه چې دا واپس شي. نو فیسبوک او یوټیوب دې سره ډېر احتیاط کوئ، دا ډیجیټل ایپسونه دي په دې باندې هېڅکله هم یقین مه کوئ دا هیک کېږي. چې کله هیک شي بیا ستاسو په خپل واک کې نه وي. چېرته چې مو د ځان ډېر خیال ساتئ. د بل پروګرام پورې خپل ورور کاشف لور کې اجازت د لوی الله په امان.